بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ ګرانو ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک پوهنې تاریخ سره شریک کړم. تاریخ د 1402 کال د 8مې میاشتې اول تاریخ ده. له د بیومتریک پوهنې جدول نه مخکې زه غواړم تاسو سره د خپل دغه یوټیوب چینل سره شریک کړم چې دغه یوټیوب چینل کې موږ ګڼ شمېر ویډیوګانې موږ اپلوډ کوو د پاسپورټ په ارتباط باندې، د ویزو په ارتباط باندې، د بورسي په ارتباط باندې. هغه کسان چې د پاسپورټ په ارتباط باندې مشکل لري کولی شي دغه ویډیوګانې زموږ تعقیب کړي. فقط په یوټیوب کې د اسکي میډیا سرچ کړي، کولی شي دغه ټول معلومات دغه ترلاسه کړي. او هر ورځ موږ د کابل او د ولایتونو نوبدهي په همدې یوټیوب چینل کې څه کو شریک کوي. کولی شي دغه ویډیوګانې به تاسې زموږ یوټیوب له طریقه تعقیب کړئ. راځو د کابل او د ولایتونو د بیومتریک پوهنې تاریخ ته. فعلا لپاره کابل چې دا د 1401 کال د 5مې میاشتې 28م تاریخ ته نوبدهي رسېدلې ده. د ارزګان ولایت چې دا نوبدهي د 1402 کال د 9مې میاشتې 29م تاریخ ته رسېدلې ده. بادغیس ولایت چې دا نوبدهي د 1402 کال د 5مې میاشتې 3م تاریخ کې ده. بامیان ولایت چې دا د 1402 کال د 3مې میاشتې 19م تاریخ کې ده. او بدخشان ولایت چې دا د 1402 کال د 4مې میاشتې 9م تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 26م تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې 26م تاریخ کې نوبدهي رسېدلې. پروان ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د اولې میاشتې 19م تاریخ کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 26م تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 40م تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت چې دا نوبدهي د 1402 کال د 4مې میاشتې 21م تاریخ کې ده. تخار ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د 5مې میاشتې 20م تاریخ کې ده. جوزجان ولایت چې د 1402 کال د 5مې میاشتې 14م تاریخ کې ده. خوست ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د 2مې میاشتې 19م تاریخ ته رسېدلې ده. د کندي ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 11م تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 2مې میاشتې 5م تاریخ کې ده. سمنګان ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د 4مې میاشتې 30م تاریخ کې ده. غزني ولایت د 1401 کال د 8مې میاشتې 12م تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 20م تاریخ کې ده. فاریاب ولایت چې د 1402 کال د اولې میاشتې 21م تاریخ کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 28م کې ده. کاپیسا ولایت چې د نوبدهي د 1401 کال د 9مې میاشتې 9م تاریخ ته رسېدلې ده. کندوز ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د 5مې میاشتې 14م تاریخ کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 13م تاریخ کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 19م تاریخ ته رسېدلی. لغمان ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د 2مې میاشتې 12م تاریخ ته رسېدلی. لوګر ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 12م تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د 2مې میاشتې 20م تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 28م تاریخ کې ده. نیمروز ولایت چې د 1402 کال د 4مې میاشتې 3م تاریخ ته نوبدهي رسېدلی. او هرات ولایت چې د فعلا لپاره په همغه تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هفته کېږي چې لیستونه موږ سره نه شریک کېږي، ځکه چې هلته زلزله شوې ده او فعلا لپاره ریاستونه امارتونه بند دي. هغه کسان چې البته نوي کسان لیستونه نه شریکېږي، هغه کسان چې غیر حاضرین دي هغوی کولی شي مراجعه وکړي، هغې بیومتریک کېږي. مګر تر اوسه پورې د نوي کسانو لیستونه موږ سره نه دي شریک شوي. او نوبدهي هماغه پخوا شکل سره ده د 1401 کال 11مې میاشتې 13م تاریخ کې ده. هلمند ولایت چې د 1402 کال د 4مې میاشتې 40م تاریخ ته رسېدلی ده. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 19م تاریخ کې ده. او زابل ولایت چې د 1402 کال د 9مې میاشتې 28م تاریخ ته رسېدلی. دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک پوهنې تاریخ. فعلا لپاره په کابل او ولایتونو کې 8500 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. فعلا ولایتونو کې 90 جلده توزیع کېږي او په کابل کې 15000 جلده توزیع کېږي. احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کندوز، سرپل، تخار، بلخ، پروان، پنجشیر، فراه، فاریاب، جوزجان، بغلان، بادغیس،
کونړ کونړ قندهار او هلمند د دغو ولایتونو احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې یا د یو میاشت په داخل کې دوی سیټونه خلاص شي. طبعا څو ورځې مخکې د پنجشیر او جوزجان سیټونه خلاص شوي خو د ګڼې ګوڼې په خاطر باندې فقط د نیم سال لپاره خلاص شو. نو احتمال شته چې راتلونکي ورځو کې د سرپل هم او د پنجشیر او جوزجان هم داسې شي دکې واشي. او بل که تاسو غواړئ زموږ په د خدماتو په اړه معلومات هم ترلاسه کړئ کولی شئ نور خدماتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کولی شئ زموږ ټلګرام سره تعقیب کړئ. ټلګرام لینک هم په دې ډسکرپشن باکس کې ورکړی ده او کولی شئ زموږ د ایمو له طریق هم تعقیب کړئ د واتساپ له طریق هم کولی شئ. که مشکل لرئ کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ. او هغه کسان چې غواړئ د بورسي په ارتباط باندې د ویزو په ارتباط باندې د پاسپورت په ارتباط باندې او د امریکا د لاترۍ په ارتباط باندې ثبت نام وکړي کولی شئ زموږ د واتساپ شمېرې ته پیام ارسال کړئ موږ یې په خدمت کې اوسئ ساته. او موږ فقط فعلا لپاره د بشردوستانه ویزو خدمات لرو د فرانسې ویزو خدمات لرو البته دغه ویزې چې دي شنګن ویزې دي او بل د ایران د ویزو خدمات لرو د پاسپورت خدمات لرو او بل د بورسي خدمات لرو. په دغه بخش کې کوم سوال لرئ کوم غواړئ ثبت نام وکړئ کولی شئ موږ سره په تماس وشئ. او که کوم سوال لرئ تاسې کولی شئ هم د دغه ویډیو لاندې موږ سره کمنټ کړئ تر څو د هغه په ارتباط باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو تر څو ستاسو مشکل حل شي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته مراجعه وکړئ او هغه ځان سره سبسکرایب کړئ. بیا هم یادولي درته کومه چې زموږ یوټیوب چینل د اسکی میډیا په نامه ده کولی شئ دغه یوټیوب کې سرچ کړئ او ټول ویډیوګانې زموږ لایک او شیر کړئ. کولی شئ هر یو بېلابېل کتلی هم شي. په دې یوټیوب چینل کې کولی شئ د لاټرۍ په ارتباط باندې هم معلومات موږ ورکړي دي د برازیل بشردوستانه ویزو په ارتباط باندې هم معلومات ورکړي کولی شئ هغه هم څوک ځان سره تعقیب کړي. مننه کور آباد. لا ډېرو معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ.